ډاکسن دی والله چې ښه خیر کې والله چې اچھا ورمنډه کوراسي پټه وب کوي کنه یار چرته تللی وای تاسو ټول مانځله تللی وای ځای شابه ځای خیر دلته وبې دا پټي وب شو بس تاسو سیده لاړ شئ هلته جالماز ته خیال کوئ جالماز دی ځای السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر وروتو باران ویډیو به ټولو ملګرو کتلی چې نن باران ډېر تیز و او دا اوس مازدیګری دی پټو سایډ ته وروتو موسم ډېر کره موسم دی او ډېر زبردست موسم دی که نه را سره شینې او کرامت هم دی انشاءالله او داسې ګرځو را ګرځو یوسف سیټ ته مو ورځو هلته به کیدای شي یو کپ یا نیم چای پکې وڅښو که یوسف سره نه بیا به یاد خان ماما له ورشو دا مازدیګری کله ناکله په دې خلکو باندې ورړوئ کور کې هم چای مزه کوي خو چې دې پټو کې ورته کښېنه دې بیا له مزه نو انشاءالله ځو او دا وګوره دا جواران شوي اوس پهله غټ شي نورم ولې چې باران پې وشو او حالات پې ډېر بهتر شي د اوبو ډېر زیات کمی و خو الله تعالی موسم را جوړ کړو انشاءالله داسې 3-4 ورځې بارانونه دي نو بالکل دا فصلونه به بالکل اوچت شي اوبه ټوکېږي او ځو ورځو فل ولاګ وګورئ خوند مزو نه ډک دی ګوره ډېر زیات بس پکې ګرځو را ګرځو وروره موسم انجوی کوو د شیني پټي ټول خراب کړه دا وګوره چې یو هفته وشي باران که نه ها همداسې به دا پټي خراب وي یو ګنټې خراب یاره باران ډېر تباهي کړې ده ښه دا وګوره منجدړ باران ډېره زیاته تباهي کړې کرامت هم داسې سلو سلو را روان دی دا لکه څنګه جوړې چېرته روانې هو کوچ نه مازدیګری خلک چکر له ووته چې دا ورځ ښه ده نو بس خلک هم ګرځي را ګرځي باران ډېر شوی نو خلک اوس په چکر ور ووته وي چې لږ پټو کې چکر وي و مازدیګری انجوی کړو هاي دا وګوره پټي څنګه ډک ولاړ دي د اوبو نه ډک بالکل هو کرامتیا اوله کرامتیا خبر تاسو کوم ځای دی وخت کې مونږه دی وخت کې کرامت مایک آف کو چې आवाज نه راځي دا وګوره ما ته هم پته نه و کرامت ته هم پته نه وه خبرې اترې پکې کوي نو کرامت ته پته نه وه مایک بټن له ټک ورکو چې ما وله ورکو نو مایک یې بند کو نو په ځا اوس ګور انشاءالله څه نه څه خبرې او پکې نه راځي او ورځو باران دا سلسله به څو ورځې سټارټ وي خو الله تعالی دې خیر وکړي ټول هغه کورونه چې کوم کچه کورونه دي کچه مکان دي نو هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي په دې ورځو کې ډېر خلک داسې ځینو کې شپې کوي چې هغوی ته هم بان لګولي الله تعالی د هغې محفوظ ساتي دا وګوره دلته څومره ځای خراب شوی دی د اوبو سره داسې کورونه هم خرابوي الله تعالی دې خیر وکړي او الله تعالی یې دا باران سلسله په خیر باندې تېره کړي نور څه هغه سپي دي دغه یې ښه لوبې شروع کړي دي ښه مستې کړي ښه یاره والله واقعي چې موسم ښه وي نو انسان زړه هم خوشحالي د ځناورو هم ورسره زړه خوشحالي دا وګوره څنګه موج کې ګرځي را ګرځي اچھا شه بوساڼه چې باران کله ورېږي نو راځه راځه د خیره سره روان یو اوه بیا میږي یا وګوره دیم روزي که نه دی دغه کې بیا خو بیخي خوند نه کوي څه ورکه ګوره مې اوس لکه وږي هم شوي دي ښه دی کې څه په خو دا خو بټۍ والا ما ته نه ښکاري کمزوري دي بس ښه واو که نه دا وږي به دې کې وشي خو کمزوري وږي دي پکې بالکل خان ماما په خیر کیمبري دې سترګه کې لږ روجت کم په خیر ټیک ټاک صحت ښه دی رډي برابر کونه به لګو کې بنو بس ښه په ارام خسلو نو څلور ورځې باران دی سب غرو کې لا خو پاتې دی
که خیر ان شاء الله دې خوا راغلو دلته کېناستو او ګپې شپې ولو راشه کنه کرامتیا پیټه صابون خو کیس ته کړی دی وروره کیس ته کړی دی کنه وروره ته خو نه پوهېږي او ډاکسن دی والله چې ښه خیر کې او والله چې اچھا ورمنډه کړو راسي یا الله خیر کې دغه وګوره ډاکسن بس پریوتو نه ارته خو بچ شو د بلا بچیا آیات خان ماما زه لرو رسیدو آیات خان ماما ویل کې در باندې سرې تورې سپینې چایس کما هغه تلې آیات خان ماما لاړو ویل کې تورې چای در باندې کما تل زروړه چې اوس کو هم که تورې وي که سپینې وي او که سرې وي خو چې د مازدیګري کې د پټو کې چوس کې کنه دی بیل خوندي د پټي باندې اوبه را پرېښوې اوبه ډېرې زیاتې راغلي دي نور کله نه وي خو نن ډېرې زیاتې دي حد له اوبه دي دغه وګوره مخامخ د پټي باندې را پرېښوې دا اخوا هم لاړې ډېرې زیاتې دي دا وګورئ ښه او په دې کې زم ښکارم چې کنه خبرو که څه ښکارم که نه ښکارم اوبه ډېرې زیاتې راغلي دا ګوره باران شوی دی نو اوبه ډېرې زیاتې راغلي په دې پټي م راوړي د کوزي م لاړې لښتي م مکمل ټول هر څه ډک دي په دې پټي باندې اوبه تړلي دي وګورئ ښه آیات خان ماما ناست دی مونځ کوي د ماښامه او انشاءالله مونږ هم مونځ کوو او بیا نور ګپ شپ لګو ښه چای راغلی ښه چای څکو چای چیرې ورسېده خیره سره دی کرامتیا چیس کی بالکل شنیا چای ټایم دی راځه کنه بس ماښام دی چای ټایم دی بند کا دا وګوره او کنه چرته تللی وای تاسو ټول مانځله تللی وای ځئ شابه ځئ خیر دلته اوبه دا پټي اوبه شو بس تاسو سیده لاړ شئ هلته جالماز ته خیال کوئ جالماز دی ځئ پټي اوبه کوي که نه یار ماشاءالله مونږ وګرځېدو مازدیګر هم ښه انجوی وکړو ښه زبردست لاندې به ډېر خیال کوئ خټي دي ګورې او روان یو واپس انشاءالله بند که کنه ته راګانې بند که نو انشاءالله خیال کوئ ګورې څلور پنځه ورځې بارانونه دي سیلابونو میلابونو ماشومانو ته خیال کوئ بهر یې ډېر مه پرېږدئ اخوا دې خوا چې داسې ځایونو ته نه ځي او بس په احتیاط مونږ هم روان یو تاسو هم ډېر احتیاط کوئ انشاءالله نیکسټ بلاګ کې به میلاویږو د الله په امان ښاد خوشحاله باد ټول اوسئ